چې پښتنو نه تاسې پاکستانیان هستئ او نه پاکستان ستاسې دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکا او برطانیه او پلس پنجاب دا د هغې خلکو دی، دا د هغې پراپرټي ده. تاسې ځانونه مه ستړي کوئ. تاسو ته ما ویل چې دا پوج موږ د عام پوجیانو خبره نه کوو. دا پوج چې جوړ شوی دی دا د اسلام په ضد جوړ شوی، دا د مسلمانانو د قتلیام دپاره جوړ شوی، دا د پښتنو د قتلیام دپاره جوړ شوی. تاسې ته ما یو تاریخ ویلی او داسې تاریخ مې درله ویلی چې 200 کاله نه ستاسې پوجیانې وئ. تاسې دې پاکستان پوج، دا پاکستان چې آزاد شو 10 لکه بنګالیان دې پاکستان شهیدان کړي. 10 لکه دا یو شی درته ویم. 10 لکه ښځو سره یې جنسي تېری وکړو دې پاکستان. د دې پاکستان توره څه ده چې دا جوړ شو، لاړو نیمه پاکستان ته نه لاړو. بیا په لکاو بلوچان د بلوچانو نسل یې ختم کړو دې پاکستان پوج. ښځو سره یې ورسره جنسي تېری وکړو. په هغې باندې لا ستړي نه وو چې دلته سیا مهربانه راغله او په فلسطین باندې دغه د فلسطین چې وایي چې د فلسطین سره ظلم کېږي، اسرائیل ورسره ظلم کوي. ورشئ په 1900 کې وګورئ همدغه پاکستان پوج د اسرائیلو په حمایت کې د اسرائیلو ملګری شوی په فلسطین باندې وروره بمبارۍ کې پر فلسطینیان شهیدانوي. 1900 تاسې ګوګل کې سورچ کړئ، سرچ کړئ او د جیو دغه وګورئ. بیا په هغې ستړي شوي نه وو. دلته سیا مهربانه په افغانستان کې یو جعلي جهاد یې شروع کړو په 1904 کې د داود خان په وخت کې تاسو ته مو ویلې زموږ 40 لکه افغانان چې شهیدان شوي دغه د پاکستان جرنیلان کرنیلان، دا زموږ قاتلان دي، دا زموږ مجرمان دي. دې زموږ وطن برباد کړی، دې بنګال برباد کړی، دې بلوچستان برباد کړی، دې ټول مسلمانان برباد کړي. د ایشیا کې چې دا ترقي نه کېږي، پرمختګ نه کېږي، دغه بوډاګۍ پوج دغه د امریکې په اشاره چې کیلي او پاسي د دې د لاسه تباهي او بربادي ده. نه افغانستان ترقۍ ته پرېږدي، نه وروره انډیا ترقۍ ته پرېږدي، نه سیا مهربانه ایران ترقۍ ته پرېږدي. یو حل شروع کړی دی د دنیا یو دهشتګرد دغه دی، دغه جرنیلان او کرنیلان دي. پښتون چې په پوج کې دی خو مجبوره دی، پښتون څه شی وکړي؟ خو یا به پوج ته ځي مجبوره دی چې بچیانو ته پیسې راوړي، یا به وروره یا به ځي دوبۍ او قطر او سیا مهربانه سعودي نه مزدورۍ ته، یا به پنجاب ته ځي پالش ته چوکیدارۍ ته به ځي. نو خو مجبوره دی چې پوج ته لاړ شي. پښتون له خو هېڅ شی پرېښی نه دی. نو خبره دا ده چې دا تاسې ټولو ته وایم د پي ټي آی ورونو موږ په دې درد باندې تېر شوي وو. کله چې اشرف غني صاحب د حکومت ختمېدو موږ ډېر زموږ افغانانو جړلي، زموږ هر یو افغان جړلي، ځکه موږ خپله رئیس جمهور سره مینه لرو ده، موږ خپله ملي اردو سره مینه لرو ده، موږ هغې پسې ډېر جړلي. نن چې تاسې جاړئ زه هغه خلکو ته دا ویم چې پرونه پورې خنداګانې کولې وایي مه کوه په چا چې را به شي په تا. عمران خان یې دله ویوړه، نه عمران خان بیا په زندګۍ کې ولاکې راشي. ګوره عمران خان تاسو ته مو ویلې عمران خان صرف د دې لپاره راوړی چې دې دنیا کې بدنام کړي. دا ټوله لوبه د پوج ده، دا ټوله لوبه د باجوا ده، دا ټوله لوبه د دغه پوج د جرنیلانو د کرنیلانو ده. دا به تاسې 3000 کاله تېر کې تاسې به غلامان هستئ. نن هر یو پاکستانی دا مني چې موږ غلامان یو، او دا خبرې چې به ما کولې تاسې